الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وفرقانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم
او كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم اللهم صل على محمد النبي الأمي. اما بعد زما عزت پندورونو د دعوت مبارک محنت دا زمونږ استاد سے بلکې د قیامت ورځې پورې د هر مسلمان ذمہ داری ده. د دې لپاره الله جل پیدا کړیو او د دې لپاره الله خاطر باندې دا زمونږ او تاسو انتخاب الله کړی ده. الله کریم فرمایي حدیث قدسی کې الله کریم فرمایي چې کوم انسانان زمانه راضی نه زما زمکه د او تاسو الحمدلله الله په تسخیم باندې راضی کړی ده. د دعوت د پیغمبرانو انتخاب الله جل د دعوت ټول پیغمبرانو انتخاب الله پیغمبر دې خبرې وي انسانانو د توحید دا هر لکه د دې امت پر الله پاک یو امتیاز نورم زیات ورکړی دا. د دې امت پر الله جل سلور امتیاز ورکړي دي. اول دا دین زده کول دا امتیاز ده چې کوم انسان دین زده کوي د دین په زده کولو ته مرغه دا جنتی د شهید ده. چې کوم انسان دین زده کوي د لپاره فرشتي وزري وړي. چې کوم انسان دین زده کوي د دې لپاره اسمان کې ملائکه په سمندر کې مایان او په سړو کې میګیان ټول مخلوق د مغفرت واګانې ورته کوي. الحمدلله تاسو د دین د ذکر پر راغلي. د دې حدیث مصداق یعنی تاسو الحمدلله دا وړو کې سفر نه ده، دا وړو کې ناست نه ده، دا وړو کې مجلس نه ده. امام غزالی لیکلی دی چې سره یو مجلس کې شریک شي نیک مجلس کې دا خدای دعوت مجلس تا دا د ایمان د مهنت مجلس تا او بیا د مسجد کې ناس چې د دې مسجد نه انسانیت تعالی دین خوري نو دا مجلس څه کې عام مجلس نه کې چې کینه د اویاو مجلسونو کې فارغ ګرځيږي. د اویاو مجلسونو کې چې بدو کې ناس بے ادبی دی ما تاسو مخ ډیر حیا چې دمتوب کې ناسي بیکار مجلسونه کې ناسي ګناه کې ناسي بس ډیر تاسو پر دې باندې پويږي وضاحت په کار ده چې اویاو کې ناسي او دی یو کې ناسي الله ټول د توباب کوي. بیا لیکلي امام غزالی صاحب لیکلي چې یو شپه یو سفر د دین دی حیا په خاطر باندې زر میاشتې چې کور باندې روزه ونیسي یا بل کې راځي روح المانی لیکلي چې زر کالا چې سره دا عمل کې دا چې کوم سره د دین لپاره خالی پیره کې یو صفت یې کې برابر نشي کېدلی. دا ټول عظیم مجلس ده ان شاء الله پته بولېږي ان شاء الله په قیامت سبا وي د غدن معنا سبا قیامت را روان ده نه ده شیطان و چې دا خړې لري ده. د نوح علیہ السلام سره پاس علماء کرام فرمی زر کال عمر و نه نیم سو کال تبلیغ کړو. چاو نه پښتنه وړي چې عمر یې څنګه تیر کا ولکه چې د یو کور دو دروازې چې په یو رانه دی بل ته نه وځي پینې هم پوښوي 50 کال 80 کال 90 کال 100 کال عمر د پښتنه تر وخت بابا څنګه دی عمر تیر کا وای ولکه پوښم بچم دا اوس ساته هیڅ نه پوهیږم. یو په عمر سګنه مړیږي یو په مال سګنه مړیږي یو پر سوال سګنه مړیږي یو په علم سګنه مړیږي چې څومره عمر دی کنه هم په نه مړیږي او سوال کوا چې ټول عمر د افغانستان ولې نه باندېږي دا سوالګر دی ټول عمر دشمنان ته رسول چې ماما راکا حدیث کې راځي چې کوم انسان سوال کوي د دې انسان به د قیامت پرد باندې په مخ کې غوښه نه وي ته شړو کې برواني یو ډانچه برواني ټول مخلوق به پیژني چې دونه کې سوالونه کړي الله نه ما سوي مخلوق ته منډي کړي. چې کوم انسان مخلوق ته منډي وي الله یې مخلوق ته وسپاري الله یې مخلوق ته حواله کوي. ندی خاطر باندې چې کوم انسان د علم طلب کوي د لپاره ټول مخلوق دعاګانې کې استغفار دعاګانې ورته کوي. د عمل حکم دا د عمل حکم د الله په نسبت باندې دومره قیمتي ده چې یو خبره باندې د علم په طرف کې وتلې یو خبره باندې الله د یو کال د قبول شوی عبادت ثواب درکړي د یو کال ګناهونه معاف کیږي
د یو کال دی درجه اوچتیږي یو قدم باندې الله وسو نیکی درکې یو قدم باندې الله وسو ګناهونه معاف کیږي یو قدم باندې الله جل وسو درجه اوچتي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دایوا یو درجه یو نیکی به دومره غټه لکه څنګه کې اسمانه پوري یو سره شب جمعې تر روان ده یو سره تبلیغ تر روان ده یو سره جهاد فی سبیل الله تر روان ده خو چې جهاد دی چې جهاد تاسو خبره کومه په جنگ حنین کې د نبی رسول الله سره یو صحابي شهید شو د الله پیغمبر جنازه ونه کړه د الله پیغمبر جنازه ونه کړه صحابه کرام ډېر پریشان شو چې دا څه وشو مخ جنگ کې ولګید د حنین په جنگ کې شهید شو دا صحابي ده او ډېر اوچت صحابي ده او مخ جنگ کې ولګید د الله پیغمبر جنازه ونه کړه دا خو جهنمی ده کنه چې د الله پیغمبر اجازه ونه کی دا موجودګي کې دا نو څنګه شو نبی رسول الله خبر صحابه خبر شو راجم وکړه واعظ ورته وکړه چې دې صحابه د انسان خیانت کړو د الله په دین کې د خیانت د خاين جنازه د الله پیغمبر د مرګ پرنده کړي نه د قرضاري کړي او نه د دعا کوي چې الله په داسې وخت کې ما ته مرګ مراولې چې زه خاين یم یا الله په داسې وخت کې ما ته مرګ مراولې چې زه قرضدار یم شهید ته د په بستر کې یا د سامان کې د درې انو پاکستان تبلیغ کوي د علم کوي دا ټول لوی جهاد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلوا الحجاره الله موږ دعوت تنظر النفس ما قدمت موږ څنګه دی نماز باندې حق ته ولا د قران د رسول ته کې د قران ترجمه ته کې معیار د دې خبره راغلي دي نو فیصله کې دې باندې دې فیصله راغلي کوم ځای کې قران موجود دی قران ورابي لكم الاسلام اين د قران په دین دا رسول آسماني کتابونه یو سرور آسماني کتابونه دي د دې ټول علم په قران کې جمع کړی دا د دوه پیغمبرانو علم الله جل جلاله پر پیغمبر سم کې جمع کړی دا دادون عظیم کتاب دا دادون اوچت کتاب دا دادون حق کتاب دا یدل به کثیرا ويهدي به کثیرا د دې فوجبانه الله انسانیت پورته کوي او شته ورزي د دې دونه فضایل راغلي دي نن مې دې باره کې مطالعه کوله منتخب کې د دې سونه فضایل لیکلي دي چې دا هیڅ تصور نشي کېدلی حبیب قرآن تعالی کریم فرمایي د قیامت پر ورځ باندې قرآن شریف د الف لام نه شروع کا او په قرار ولا څنګه د دنیا کې وسته په قرار کاري ولا د جنت په درجه ورخیزه او چې کوم ځای کې تاخریات ورته دي یو روایت کې راځي د جنت فردوس شپږ درجه دي دا ټول الله پاک حفظ قرآن ته ورکی بلکې راځي چې فردوس 100 درجه دي ټول الله پاک حفظ قرآن ته ورکی چا چې قرآن سره محبت د قرآن سره مینه ده قرآن حکیم کړی ده سعد بن ابي وقاص انتانه فرمایي ابن ماجه د حدیث راوړی ده هغه لیکلي چې څوک په ښه आवाज باندې قرآن نه وایي د الله پیغمبر فرمایي چې څوک په ښه आवाज قرآن نه وایي لیس مني زما د امت نه ده قرآن په ښه आवाज باندې خیس کول دارو په आवाज باندې قرآن ویل کنه بختور باغه سي چې بچان حافظان بچان قاریان د قیامت پر ورځ باندې با الله پاک دې مور پلاک ته او تاج په سر کې د نور نه جوړ شوی جامع به ورواغنی الله تعالی په سبا نه کې تا بچی باندې قرآن ویلو نور نه جوړ شوی جهان خلک پسخیږي ورته ویا دا قرآن بالا تر دوی چې الله دې جوړ ورواغوندا الله به عزت جوړ ورواغوندي یا الله تاج ورته په سر کا الله به عزت تاج ورته په سر کې یا الله دې راضي شه الله ور ظفر ذا اعلان وکي تاسو نو له سعادت الحمدلله دا نو د قرآن تبلیغ دا نه چې مطلب خدای نه غستم بعض د دې کې اشتباه خلک چې تبلیغان زما دا خبر ټول تبلیغان ته کوم اجتماعګانو کې کوم جوړونه کوم چې کوم ځکه د قرآن درسونه او د قرآن ترجمه وي او دوته کې نه بهشکه چې چا دې لپاره نور خبرې کولې خیر دا غي ممنې او د قرآن ترجمه د قرآن درس دې ته ارزه کوي
بعضې خلک زمون هغه داسې ورانې کوي تغه کې سنمیږي یو بل باندې اعتراضونه کوي یو بل باندې قرآن نه یو بل مزاج کوي یو بل څه کوي پلانکین کافر دی پلانکین کافر دی پلانکین کافر دا کافر دی دا څه خبره کوم خې واورئ چې کوم انسان مناظرې کولې د امت کمی بیانو دا د امت دشمنان دي دا د امت خیرخواهان نه دي د امت ټوټې ټوټې کوي د امت شکوي د مخکني امامانو چې کوم خبره وي هغه د فضیلت دپاره وي هغه د اختلاف نه و چې خدای نه هغه یو بل ویشتله یو بل مړه کوله یو بل علالوله یو بل سوځوله هغه داسې مناظرې نه وي هغه مناظرې رحمت و رحمت چا ویل چې دې کې فضیلت ډېر ده چا کې دې کې اجر ډېر ده چا کې دې کې اجر ډېر ده د اجر خبره وه اوس وروره دی کوتک توپک خبره ده په ځان نه پوهېدی وایي دا پلان بدعتي شوی ده هغه وایي ته مشرک شوی او وایي ته دهري شوی او وایي ته کافر شوی او وایي ته پیر شوی او وایي ته پنجپیری شوی هغه وایي ته کوم تبلیغي شوی وروره ګډ وډ ده د امت بیړۍ غرقه کړه چې څوک الله مني قرآن مني پیغمبر مني بیت الله مني دا زمونږ ورور دا که هر څوک دا زمونږ سرتاج ده هېڅ اختلاف دا دې کې څه دی دا بعضې دا کیسې کوي چې دغه ده داسې وکړه داسې وکړه دا وکړه دا وکړه دا د امت خیرخواهان زما د پالا قسم نه دي دا د امت خیرخواهان نه دي دا د امت دشمنان دي ټوټې ټوټې کش کوي خپلو کې هغه پیدا امت یوځای کول دا ټول نه لوی ظلم په مسله بې اتفاقي ده امت یوځای کول چې د ښځو د خاوند په منځ کې بې اتفاقي ژوند دي طریقې تېږه خوږي چې د بچیانو په منځ کې بې اتفاقي ژوند دي طریقې د دې خاطر باندې د ټول نه لوی خبر الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یو تفصیل لیکلي که تاسو بې اتفاق شوئ الله کریم وایي په تفصیل غالب لیکلي چې تاسو به بې اتفاق شوئ هوا به مو وځي قوت به مار شي ذلیل به شئ دشمنان به شئ دشمن طبقې کې اولېږئ دشمن به در باندې مقرر شي ډلهیز به مړه کېږئ د الله رحمت محروم شئ محتاج به د جنت ته به محروم شئ جهنم ته به لاړ شئ په عذابونو کې به اخته شئ که بې اتفاقه شولئ نن دا بې اتفاقي دا انجام ده که نه نن چې ټول اسلامي امت د اور په لمبو کې سړېږي بیا مانا خبره پاتې کېږي نو دې خاطر عرض کوو چې مسلمان باندې د الله د دین زده کولو باندې دومره اجر ده چې دا انسان نشي دغه کولی که ده یو دا خبره چې دا موږ دین زده کول دا یو نعمت الله موږ ته راکړی ده دویم دا چې دین باندې عمل کول دین باندې قرآن باندې عمل کول دین دې زده ده قرآن دې زده ده درس و تدریس باندې پوهېږي ترجمه باندې پوهېږي د حلال او د حرامو تمیز کولی شي او بیا دې باندې عمل نه کوي دوه حدیث دې کې راځي یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې ما د معراج په شپه باندې ولیدل بعضې علما مې ولیدل تبلیغیان مې ولیدل چې د هغو شونډې د اور په قینچنو کې کېدلې پوښتنه مې وکړه جبرائیل دا څوک دی ویلې چې دا ستا د امت وعظان دي تبلیغ بیا کوو خلکو ته خپل ور باندې عمل نه کوو دا یو حدیث بل حدیث دا راغلی دا منتخب کې لیکلي دا صحیح حدیث ته حسن حدیث ته چې بعضې وخت کې به جهنمیانو ته یو بدبویي به جهنم کې خوره شي بدبویي به خوره شي نو جهنمیان چې تپوس وکړي یو دا بدبویي به اوسې روانې دا به د خپلو کلو باندې تابېږي په خپلو کلو به تابېږي وادي نه به دا بوی خورېږي پوښتنه به وشي تا څه عمل کوو به بدبخته و ظالمه تا د وجې نه موږ جهنم کې تنګې کړه وایي ما به خلکو ته تبلیغ کوو خپله پې عمل نه کوو ما به خلکو ته واعظ کوو ما به خلکو ترجمه کوله ما به خلکو ته جهاد خبرې کولې ما به خلکو ته تقوا خبرې کولې خپله ما کې تقوا نه وه لم تقولون ما لا تفعلون زما نو بل لا باندې د الله دین عمل حق لري دین عملی کول پکار دی په کور کې په بچیانو کې په شکل کې په لباس کې په اعمالو کې په افعالو کې په اقوالو کې په حکومت کې په سیاست کې په تجارت کې په زراعت کې په صنعت کې په کاروبار کې په دکاندارۍ کې په خوراک کې په سکا کې وتلو کې کور نه وتلو کې کور نه مسجد کې مسجد نه وتلو کې بازار کې چې کوم انسان بازار کې دا دعا وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله لسک نیکی ورکی، لسک گناهونه معاف کیږي، لسک درجه اوچتیږي، الله ته جنت کې وکور ورکی. دا وړو کې عملونه کو نه دي، دا څونه لوی 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 غدا د دې خاطر باندې دین باندې عمل کول، دین باندې عمل کول. عمل زتا ته وایم او به ګور ان شاء الله، ان شاء الله ژوندیو تاسو به ان شاء الله موږ تبلیغ په عمل کې ان شاء الله وخایو. ان شاء الله تاسو وګورئ د دعوت د کار الحمدلله دا اوس کار کې شروع شوی دا، بس کم سل کار بوله کېږي. د دې د مهنت دی وجه الحمدلله جهان طلب د دین ورسره جام یو ملک د سپاتند الحمدلله دسه ملک پاتې شوی انده، دسه جزیره پاتې شوی انده، دسه هوایي جهاز نشته را، دسه سمندري بیړۍ نشته را، دسه موټر ګاډي نشته چې دا مهنت روانه الحمدلله. تر اوسه الحمدلله ایس به دا به څوک اثبات نکي، دا بس چا تبلیغ کی تبلیغ نه بعد استفاده کړه. من دا خبره د سری مرګور تکو چې کوم سرور صفات کی علی تبلیغ کی نه فریګری، علی تبلیغ کی نه فریګری. دا پاک تحریک دا، دا پاک مهنت تا، دا پیغمبرانو مهنت تا، دا د قران د اصول مطابق مهنت تا، دا د حدیث مطابق مهنت تا. دې کې غلط نه چلیدل. چې کوم سره تبلیغ کی کبایر گناهونو کې اخته د پلار تبلیغ کې نشي چلیدل، چې اوسه تبلیغ هم کوي او کبایر گناهونو کې اخته دانش علی تبلیغ کې نه پوریږي. دا یو پاک 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 مهنت تا. یو سره کبایر گناهونو کې اخته، یو سره آرام خوراک کې اخته، یو سره بد نظری کوي، پردي ناموس ته سپک ګوري، پردي حیا ته سپک ګوري. دا تبلیغ کې نشي چلیدل. تبلیغ نه بد استفاده کی، تبلیغ نه بد استفاده کی. د تبلیغ په نوم باندې خلکو نه چندي او پیسې اخلي، دا تبلیغ کې اعلان نه پریږي. دا یو پاک کار ده. امت کې امراض پیدا کی، امت کې بے اتفاقی پیدا کی، د امت کمې بیانې، د مسلمانانو پر تجسس کی، د مسلمانانو جاسوسي کی، د مسلمانانو ذلت کې اخته. دا لا پاک دی مبارک مهنت کې نه پریږي چې تبلیغ به داو کی علی تنشری. درس یو عظیم مهنت تا، دا پاک مهنت تا. حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه بارک رضیم چې دا فرمایي مکتوب کې یو مکتوبات دي، یو ملفوظات دي. دا لیکلي چې ما سلور دعاګانې الله ته کړې دي، ما دا سلور دعاګانې په الله باندې قبول کړې دي، او په حرم کې مې کړې دي، او په کلونو کلونو مې اعتکاف په حرم کې کړی دا، او دا دعاګانې ما په الله باندې قبول کړې. اول مې دا دعا کړې ده چې یا الله دغه دعوت مبارک مهنت دا د دنیا هرې کنارې ته ورسوه. الله پاک الحمدلله ورساو، داسې ملک نه پاتې شوی. یا الله دغه مبارک مهنت چې کوم ده، چې کوم انسان دې کې قرباني نه کوي، درې حسن سره ځان نه لګي، مال لګي، وخت نه لګي، دې کې قرباني نه کوي، الله د باندې تبلیغ کار مکولاوه. چې ترڅو چې کوم شی باندې دی چې تا ځان مال وخت نه لګیدل، د هغې قیمت تا ته نه معلومیږي، د هغې قیمت تا ته نه معلومیږي چې څومره شی باندې ځان مال ولګي. ځکه الله کریم فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. چې کوم انسانان د دین لپاره مجاهدی کوي، تکلیفونه وباسي، قرباني کوي، الله وایي دوی ته هدایت کومه، د هدایت لارې ورته خلاصومه. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. اعراض امام اغلی کړی دی، امام نووي صاحب لیکلی دی چې د اعراض 14 طریقې دي. چې کوم انسان د دین اعراض وکړي خدای به دنیا کې ژوند تنګ کړي. امام رازی لیکلی دی چې خدای به قبر کې ژوند تنګ کړي. د اعراض 14 طریقې دي. قران نه زده کول، قران باندې عمل نه کول، قران باندې یقین نه کول، قران خلق ته رسول، د قران نه ژوند نه تیرول، قران نه حکیم کول، د قران تلاوت نه کول، امر بالمعروف نه کول، نهی عن المنکر نه کول، د دې سره علماء سره محبت نه کول. دا تقریبا 14 اعراض طریقې لیکل شوي دي. د دې خاطر باندې نو د دعوت کار چې کوم دا زمونږ تاسو خاندانی او پیشه ده. الله پاک مونږ تاسو یو نعمت را کړی ده. د دې خاطر باندې چې کوم انسانان د دعوت کار کوي هغه تعالی هدایت کوي او د هدایت فصیب و درې مدوامه دا کړی ده
چې الله چې کوم انسانان د دعوت د کار قصدن مقابله کوي یو خاوندي نه پوهېږي هغه بېله خبره ده چې کوم انسانان د دعوت د کار قصدن مقابله کوي خدای ټوټې ټوټې کوي الله ټوټې ټوټې کړه یو ځای کې یو سړی و مشر سړی و تبلیغ ته به کنځلې کولې ما چې تبلیغ ته کنځلې مه کوه ډېر مشر سړی و نوم یې ولایت کې نوم یې ته نه اخلم که نه بیا پېژنئ هغه داسې مرګ باندې الله مړ کړه بې ادبي دې معافي بې ادبي دې معافي په کونه کې سرطان وخېده سرطان یې په کونه کې الله وخېده او په خپله تومانچه باندې ځان لس ډزه وویشته ما زه اوس ورغلی پسې چا چې دعوت مقابله کړې د خدای سر حافظ ابن کثیر وایي دریو کسانو ته د الله د جنګ اعلان ده یو هغه سره سودخور ده د سودخور سره د الله د جنګ اعلان ده دویم هغه څوک چې هغه د الله د ولی سره جنګ کوي د الله د ولیانو سره جنګ کوي حافظ ابن کثیر لیکلي دغه تبلیغ والا دا د الله ولیان دي دا د کتاب وارثان دي دا د پیغمبر نایبان دي دا د دین خادمان دي دا د الله پاک لخوا نه رالیږل شوي سفیران دي دا د الله پاک ولیان دي چې کوم انسانان د دعوت والا وته تکلیف رسوي دسه د الله پاک د جنگ اعلان ده د درې مداري کړی دي چې کوم انسان په خور او لور باندې پیسې اخلي دسه د قیامت کې جنگ اعلان ده لوی پیسې ور باندې اخلي لوی خرڅه پیسې ور باندې اخلي مثال خور د خرڅه پیسې ور باندې اخلي د دین غټ ظلم په اسلام کې بل ظلم نشته دین غټ کبیره ګناه د شرک نورو صدا ګناه ده د قیامت کې تعالی په جنگ اعلان کوي نو دا دعا وای الله به قبول کړی دا درې مدوا می څلور مدوا می دا کړی یا الله چې په هر ځای کې تبلیغیان ګرځيږي په هر دنیا کې ګرځيږي خدای په خېټه باندې ماړه ورساتي تبلیغیان بچي ته وږي پیدا کړي الحمدلله تبلیغیان بچي ته په دنیا کې پیدا نه کې په دنیا کې جوړ چهار ملک تلار شي هر ملک تلار شي او اکرامونه وي دستخوانونه وي یقینو کې شاعران یو افغانستان کې بغیر چې افغانستان کې اکرام د تبلیغ کم ده ځکه افغانستان کې ټول عمر چې مامارا کا سلويخ کله انقلاب کې سوال شوی ده مالدار هم سوال کوي حکومت هم سوال کوي وزیر هم سوال کوي بادشاہ هم سوال کوي تاجر هم سوال کوي تبلیغي ټول دي کې اخته نور جهان تلار شي جهان ته وګورئ چې تبلیغ والا وسونه موږ بنگلاديش کې هغه ته ورته سونه میږي او سړي ته اکرام لري ملمنو خدمت وکاو مالسونه تاسو نه واه بخې ملمنو ته مو اویل چې موږ 1,000 کیلو چرګان پخو زونه او 1,000 کیلو میان پخو 1,000 کیلو میان پخو اتل وسیله لالو سونه او نور دا میوه او دا دنیا اوسه کې ما ورته ما دا تیغه ته ملمانه وای او ملمانه سونه دي وای 1,000 ملمانه سونه دي 1,000 ملمانه دي او نور خو څه کې دا اوس په هغه کې اجتماع وسونه میږي پروز کړي بوپال کې اورنګ آباد کې اورنګ آباد کې ودی اجتماع وا 200 او یا لک خلک اجتماع ته راغله دا نو دا ټول بل زره بني 200 او یا لک خلک راغلی وو د دې ټول خلکو اکرام کاو کانټین پکې نه وو د دې خلکو اکرام کاو د باسکل ته اکرام کاو باسکل ته هوا ورته چولا زه په ځای کمپونه لګیدلی وو درې ورځې هندستان ورته هغه هندستان هندو ملک دا هغه زه ورته سنې میږي ټول خارې ورته کړو وسات کړو ورته هندستان تقریبا ما تک څه کوله سودانه ډرون تیاری د دوی رهبری کوله او دا ټول میدان ورته کمرون لګول چې څوک پکې ورانه ونه کی څومره ریلګاډي و دا ټول ته مفت کړي ورته بسونه ریلګاډي جازونه ورته بس کړي ورته هغه شیندوانو ملک دا یمنګ د مسلمانانو ملک دا هغه ځکه موږ زما کې اجتماع کوله وای دینه با چا ورته لیکلي و څنګه هغه واقع خالد سو هغه وجدا خان زمان حزب مشتي کیو د مولوی خالد تنظیم مشتي کیو دا مزل بادي او به خار ورانی ولي کنه مالې سخت بدمعاش پیدا کړ خان زمان چې دا مزل هغه میدان موږ واخیسته په خدای د قسم کوم والله بالله ثم الله ک تر اوسه پورې دی حکومت من سره ورفي کومک نه کړی زما د الله په ذات باندې قسمی پوهیږي خبره ده دا د ټټو حکومت ته پام کې بده باندې ونه ورېږي چې دا تبلیغیان دي کنه دا چې دا تبلیغیان به چارګانه ولاکه دا والی راغلی ولاکه دا کمانډان راغلی ولاکه یو عسكر راغلی ولاکه یو کوم دی وکیل راغلی چې خدمت وکما موږ سره پیسې نشته کنه کله دونه کسان راځي چې الله پاک موږ ته راکړي نیک مجبور الحمدلله تاسو لکه یقین وکړئ تاسو د خدای په رحمت کې ډوبئ الحمدلله الله په رحمت کې ډوبئ
الله پاک داسې پاک خلک موږ ته الله پاک موږ ته پاک ملګري راکړي پاک مجمع الحمدلله الله سره محبت موجب الحمدلله دا نو لږ نه دی الحمدلله په تقریبا د دنیا افغانستان کې تبلیغیان دي تقریبا په شلګونو لکه تبلیغیان افغانستان کې دي چا پوښتنه کړې ده چا ویل څه خدمت وکړم اجتماع را روانه ده جوړه روانه ده په لندن کې اجتماع وسکاله د لندن ټول اروپایي حکومت ور خدمت ته ولاړو ټول اروپا حکومت خدمت ته ولاړو دا ګاونډي پاکستان کې اجتماعګانی څونه حکومت ته ولاړي فوجان ورته ولاړي حکومت ورته ولاړي اسیم دادی پورې خبره وکړه چې افغانستان کې د خلکو دین نه خوښيږي افغانستاني خلک دیندار خلک نه خوښيږي د دې خاطر باندې تاسو هم داس کې وزبرو چې دغه الله دا مبارک مهنت الله جهان ته ورسو ان شاء الله الله نه امید ده الله به دا ملک ان شاء الله په دې خلکو ان شاء الله به جوړ ان شاء الله الله به امن راولي الله به خوشحالي راولي الحمدلله سکه دعاګان الحمدلله مونږ کو الحمدلله پر اجتماع کې کو دا لکون خلق الله ته جاړي دا لکون خلق الله ته اوخې توي دیو کې بالا پاکاسي به دا اوخ کې بالا پاکاسي پریګري دا تاسو غري دا الله خبره کیږي دعاګانې کیږي جړاګانې کیږي دلته موږ په سورو خلک اعتکاف ته کې نه ولې د امت لپاره د ملک لپاره دعاګانې کې جړاګانې کې په زرګونو خلک زموږ تشکیلي روانيږي دا دعاګانې کې دا تهجد کې تلاوتونه کې دا بالا پاک ځای کې دا بالا پاک ختمي نه ځای کې الله د مسلمان حق نه ځای کې الله به د ملک بهار جوړ کې الله به د ارل شنه پوره کې الله به د مال نه پوره کی الله به د عزت نه پوره کی الله به د نوم نه پوره کی الله به د شهرت نه پوره کی الله به هر کوم پر اخر ونوري الله ان شاء الله امید ده الحمدلله الله امید ده الله به د ملک آباد کی الله د دشمنانو اسلام باندې نه یخي الله پاک دی د دشمنانو اسلام باندې نه یخي الله به د ملک آباد کی ان شاء الله د دې ته راکاو چې دا دین انسان باندې حق لري چې عمل ور باندې وکړو اذا کول یو حق عمل بل حق او چې عمل ور باندې وکړه ذکر باندې جدا نه کیدی په عمل باندې جدا نه کیدی لکه مثال د ډور باندې لنډ یو خبره تا کومه چې دوه مسلمانانو منځ کې د شو سوله وکړه جوړه دی باندې وکړه د انسان حدیث پاک راځي جنت په باندې واخیسته شی په باندې واخیسته جنت په باندې واخیسته که یو انسان د الله او د مخلوق په منځ کې جوړه وکړي دی انسان ته بلا سور کوي دی انسان ته چې یو بیلماز انسان یو کمزور انسان یو ګناګار انسان الله ته توبه وباسي الله سره په خلاصي د دې انسان به د الله په منځ کې څومره غټ انعام دی نبی اسلام فرمایي چې علي کستا د وجنه یو انسان ته الله پاک هدایت وکړه دستا د نجات لپاره بستا بل ځکه فرمایي چې دا د المر پر اخیزه دینه بهتر ده بل ځکه راځي چې سلو خانه بهتر ده دا سونه لوی سعادت ده یو روایت کې راځي چې د مسلمان د نفلونو د فرایضونه د نفل مونږ د مسلمان د نفل مونږ د تراوی مونږ یا د بل یو نفل مونږ یو سجده چې الله ته ولګي که الله پاک په دې یو سجده باندې د انسان ته اتجرتون ورکي وایدام قیمت نشي پوره کولای څومره شان د مسلمان ده ته مسلمان په سجده باندې راوړې ته مسلمان په قیام باندې راوړې ته مسلمان په زکات باندې راوړې حدیث کې راځي چې مسلمان باندې زکات فرض ده او د حج فرض ده او د حج نه کی او دا په دې حال کې مړ شو کدا د خوخره چې د قیامت فرض باندې کې يهودو کې پاسې کې نسواراو کې پاسې کې کا مسلمان باندې پاسې کې یو مسلمان حج ترازی یو مسلمان توبې ترازی یو مسلمان الحمدلله د هر تبلیغي وګوره هغه تبلیغي اول چې خپل پیسو باندې تبلیغ کوي هغه تبلیغي چې د خپل امیر په اطاعت کې تبلیغ کوي هغه تبلیغي چې د خپل مشرانو په صحبت کې تبلیغ کوي هغه تبلیغي تاسو وګوره علي بچیان نیکان کوي علي خاندان نیکان بکی داسې مراغلي دي چې و پیړۍ شاته و پیړۍ مخکې لا پاک هدایت ورته کوي داسې مراغلي دي چې کوم انسان د دین د مهنت لپاره روان ده قدمونه وړاندې واخښ نشوله او دا واخه غوا وخاړه هغه شودي وکړي او شودي یو دهري وکړي الفاغت مولا پاک هدایت کوي دا دون عظیم مهنت ده دا دوم عظیم کار ده دا وړو کې عمل نه ده موږ تبلیغ خلک د کار نه وایو خدای نه خاصه تبلیغ کې موږ خلک د کار وباسو بلکې د تبلیغ مهنت د دولګه پیغمبرانو کار ده
د دوه لکه پیغمبرانو د سر تاج ده، الله خپل داعی ده. د دې خاطر باندې دین زده کول، دین باندې عمل کول، او دریم دین باندې د کامیابی یقین کول، چې دا د کامیابی یقین د دنیا او د آخرت الله پاک کامیابی دین کې خدا. دین نه بغیر عزت نشته ده، دین نه بغیر یو سره دین نه بغیر عزت غواړي، یقین غلط ملک مال کې غواړي، حکومت تجارت کې غواړي. زمونږ د باز خلک پخسیږي چې کش کې وکیل وي او کش کې وزیر وي او کش کې پلان وي، کش کې پلان وي. تاسو به دوه انجام دنیا کې ان شاء الله وګورئ، آخرت کې وګورئ. دنیا کې به ان شاء الله وګورئ، آخرت کې به وګورئ. آخرت کې وداسې غرغره نه چاره ولا ګلګاو د بازار د بیرو بار ته، نه 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 نه. آخرت کې به ټول معاشر والا ولاړي، ټول قومونه ولاړي، د اسمان فرشتي ولاړي، انسانانو پیرانو باندې کې فیصله کیږي. یو یو باره کې به زما د الله په ذات قسمي فیصله کیږي. جبرائیل به اعلانونه کوي، الله به فیصله کوي. پلان کې د پلان کې زوی، اے خلکو پلان کې د پلان کې زوی دسه ناکام شو، چانه نشه ناکام شو، خي وګوري لا جانم ته وای دولکه پرشي وسه منډه کې او کلک به ونیسي او ایسه کش کې جهنم ته. ا پرشتي ورته وای و بدبخت انسانه و ظالم انسانه علم یاتکم نذیر. تا چې په دنیا کې دا خبر نه چا نه ویل ته خبر دا معاشر دا حساب دا کتاب دا شان دي. دوه وای قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا. دا خبره مونږ ته کړي فکذب مونږ درو غنلې. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. کاش چې مونږ د الله خبره اوریدلې وې، به په دې باندې عمل کړی وې، به په دې باندې عمل کړی وې، نن به مونږ خاوندان د جهنم نو. یا الله سخت فکر اوښولې. نو دې خاطر منځونو دا یو موقع ده الله مونږ ته راکړی ده. دین زده کول، دین باندې عمل کول، دین باندې یقین کول، دین خلکو ته ښودل، دین رسول خلکو ته. دا تبلیغ والا چې ګرځېږي دا داسې نه ده چې هوایي ګرځېږي. الله امر ده، الله وایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تاسو بهتر یې، تاسو افضل یې، تاسو اکرم یې، تاسو کامیاب یې، تاسو خوشاله یې، تاسو عزتمن یې، تاسو کامران یې. کدی ټکی پسې چې الله وایي چې کنتم خیر امة، دې خیر پسې په لکونو په عربونو د قیامت پورې ټول علما ټول کاتبان ستومانه شي، دې پسې فضایل لیکي نشي لیکلی. د قیامت پورې ټول علما، ټول مرزایان او ټول طالبان او ټول متعلمین او ټول مکتب والا او ټول انسانانو پیران او ټول فرشتي چې دې پسې دا فضایل لیکي دا به ختم شي، دا فضایل نه ختمېږي. دا دومره افضل کلام د الله د مبارکې الله پاک استلی ده. کنتم خیر امة اخرجت للناس. تاسو بهترې، تاسو افضلې، تاسو اکرمې. اخرجت چې د الله په لار کې وځي، الله وایي چې زما په لار کې وځئ. تاسو وکئ امر بالمعروف. امر بالمعروف بعض تبلیغیان وایي، بعض خلک دا وایي که نه، داسې وایي تبلیغیان د جهاد خبره نه کوي. څه نه کوي؟ د جهاد خبره نه کوي او نور هغه نه بیان شوی ورته یو حقوق العباد یو حقوق الله دی. یو حقوق العباد نه بیانوي، حقوق الله بیانوي، حقوق العباد نه بیانوي. دا نه بیانوي. زمونږ په اوله کلمه کې په اول یو لفظ کې چې موږ ځان ته تبلیغي بوزو، اوله موږ ورته کلمه صحیح کوو. چې ورته وایو اوله ورته موږ کلمه صحیح چې د ایمان بلد لا اله الا الله محمد رسول الله. او بیا موږ د دې معنا ورته داسې ښایو، د دې معنا موږ داسې ورته ښایو چې نشته دی لایق د عبادت او د بندګۍ، زه د سوال او د زارۍ په ټولو حاجات او مشکلاتو کې الا الله، بغیر د یو الله نه نشته دی لایق د عبادت او د بندګۍ، زه د سوال او د زارۍ په ټولو حاجات او مشکلاتو کې الا الله، بغیر د یو الله نه. موږ به ورته اعلان ښایو. څه ورته وایو؟ اولنیا موږ ته په تبلیغ کې اعلان ښایو. ورونو یو ضروري اعلان واورئ، موږ دا اعلان ورته ښایو.
یو ضروری اعلان واوري، ضروری اعلان واوري، زمونږ او ستاسو کامیابی بلکې د ټولو انسانانو پیریانو کامیابی الله پاک په پورا دین کې خدا چیز کې خدا کنا عمر خالی نیم دین کې خدا او تاسو وي پورا دین کې جهاد ناراضي، پورا دین کې امر بالمعروف ناراضي، دا د پوره دین خلاصه نه چول دا منګ وای چې د دنیا او د آخرت پورا کامیابی الله جلو په پورا دین اسلام کې خدا پورا دین اسلام چې زمونږ او تاسو په ژوندۍ کې راځي او د ټولو انسانانو د پیرانو په ژوندۍ کې راځي دا پورا مهنت او پورا خواري غواړي، مهنت نه بغیر کیږي، خواري نه بغیر کیږي. په دې خاطر باندې مونږ باز هلته کې اشتباهګانې کوي. تبلیغ چکم دا پورا دین ته بللی علامه تاسو بهتر یې تاسو اکرم چې اوخرجت کله اوځي نو تاسو به امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر وکوي. معروف سمارا معروف نیکی ته بلل، ټول نیکی ته بلل، منکر سمارا دا ټول بلې نه من کول او دا ټول نیکی خلک را بلې دغه ټول نیکی ناراضي دغه تاسو بدی نه ټول منکه دغه ټول منکرات ناراضي دغه ټول منکرات ناراضي من کول منکرات امر په نیکی ټول نیکی ته بدل. نو دې خاطر باندې تبلیغ یو جامع لفظ ده، په دې باندې بعض خلک نه پوهیږي تبلیغات بلکې د دعوت مبارک مهنت چکم دا د هر مسلمان ذمہ داری ده، ولو که دکاندار ده نیکی دکاندار ده نیکی کمزور ده ضعیف ده. مثال د خبرې کا به د ویډیو ما په تاسو مخې دی یو سړی دا واده یو کسان وکړ واده وکړ خدا بیچاره کمزور ده بیچاره خسیه څنګه خسی ده څنګه کله بس خراب ده. نو الله خو الله جل جلاله هو چې واده وکي بچي ورته ورکي او چې دا کمزور ده نو د خسه ګورا دی کړه ی خلکو څه ګناه ده ګناه خو دې دا کمزور ده. یو سړی دغه سي دعوت کار نه کوي دا زره کې خسی غوندي څنګه دې تبلیغ څه ګناه ده تبلیغ څه ګناه ده الله خدا نعمت درکړه څنګه ده ګوره علما بناسي دی واقعي الحمدلله. نو ګوره الله پاک قرآن پاک کې د صراحتن آیات وړه قل هذه السبيل